جان لري د اولاد حق څه شی دی؟ ښایسته لورجو، د اولادو پر والدینو باندې حقونه ډیر دي. د دې ټولو حقو څخه تر ټولو لومړی او مهمه اول حق دا دی چې والدین په خپل اولاد باندې داسې یو ښایسته نوم پرېږدي چې کله هغه غټ کیږي د هغه نوم په اورېدلو باندې خوشحاله اوسي. لکه زموږ تاسو نبي علیه السلام وایي تاسو حدیث شریف دی، تاسو داسې نوم خلکو ته واخلئ چې په هغه اورېدلو باندې د هغه نوم په اورېدلو باندې هغه خوشحاله سي. ځکه خو دا والدینو مسؤلیت دا دی د خپل اولاد په قبال کې چې باید داسې یو ښایسته نوم په خپل اولاد باندې پرېږدي چې کله هغه غټ سي او خپل د نوم په اورېدلو سره هغه خوښ سي. ابي جان نه د نوم معنا څه شی دی؟ ښایسته لوري جان، آیت جانې ستا د نوم معنا یعنی الهي پیغام. آیه شریف د قرآن عظیم الشان آیه یعنی آیت. ښه، ستا نوم ډېره ښایسته معنا لري. ما د یو پلار په صفت خپل مسؤلیت دا ادا کړی چې تا ته نوم پرېږدم. اوس به ته خپل ژوند راتلونکی ژوند به ته خپل د نوم مطابق باندې تعقیبوې. ښه لوري، درس به وایې، زده کړه به کوې، انشاءالله چې خپل کورنۍ ته ښه پیغام راوړي. لکه څنګه چې الله پاک اصلاحي پیغام خپل بندګانو ته راستولی. د مور و پلار حق دا دی چې خپل پر اولاد ښه نوم پرېږدي. ما خپل مسؤلیت ادا کړی، اوس به ته خپل د نوم معنا تعقیبوې. هر انسان چې کوم نوم لري هغه مسؤلیت لري چې خپل د نوم د معنا مطابق خپل ژوند ترتیب کړي. ښه لوري، مننه ابي جان. هیله کوم ښایسته لوري.